چې اوس تیار چې اوس ارتي هلته یې زارو ستن د امریکایانو ویر کړه. هغه مو کور ته امریکایان ورننوتل، دروازو ته یې بمې کېښوې، ویې ورځولې. سره وخت داسې شوي دي چې په یو کور کې یعنې په یوه شپه په یوه وخت نه هلته 2 شهیدان هم کړي چې هغه عام وګړي وو. که چېرته مې پلار ژوندی ما به خپلې زده کړې په صحیح طریقې سره کړې وای او ما به خپل هدف ته ځان رسولی. پکتیا د غرونو، دنګو چنارونو، غیرت، سرښندنو او قربانیو سیمه. مونږ د همدې سیمې د یوې نوموتې او د لایزال رب په طبیعي ښکلاو مالامال ولسوالۍ د اشغالګرو د یوې خونړۍ پیښې او د ولسي خلکو د قربانیو مستند وړاندې کوو. دا ځاځي اریوب دی. کاڼي لالونه دي بل یې مشالونه دي، زړه دی داسې وطن سره یاقوتې غرونه دي، زړه دی داسې وطن سره یاقوتې غرونه دي. یوه غرنۍ ولسوالي چې د تاریخ په اوږدو کې یې تل د ازادۍ نارې وهلې، خو یوه شپه، یوه ویرژلې شپه دا سیمه د اشغالګرو د ظلم قرباني شوه. یوه چاپه، یو ناورین او 14 بېګناه انسانان چې ژوند ترې واخیستل شو. ځاځي اریوب د پکتیا یوه مهمه ولسوالي چې د قومونو یووالی، دودیز ژوند، سرښندنې او مبارزه یې پیژندنه ده. د شپې 12 بجې وې، کله چې د خلکو په کورونو د خوب څپه خوره وه، خو ناڅاپه د چورلکو غږ، د عامو خلکو چیغې، نارې او د یرغلګرو ډزې د ځاځي اریوب پر اسمان ویر خپور کړ. په دې چاپه کې د ناټو او امریکایي یرغلګرو لخوا پرته له کوم تفکیک د شپې مهال برید وشو. ښځې، ماشومان او سپینږیري ټول له خپلو کورونو وایستل شول او 14 کسان بېګناه شهیدان کړای شول. یرغلګرو کورونه ونړول، کتابونه او قرآنونه یې تر پښو لاندې کړل، عام وګړي یې ربړول او شهیدانول. دا ټول د یرغلګرو د ظلم او وحشت هغه داستان دی چې زمونږ خلکو هره شپه تکرارا تجربه کاوه، خو نړۍ یې پر وړاندې چوپه خوله پاتې وه. د قربانیانو کیسې. هغوی څوک ول؟ ترهګر؟ وسلوال؟ نه، هغوی ځایي خلک، مخور مشران، بزګران، عالمان، سپینږیري او ماشومان ول. د غره لمنه د طبیعت یوه ارامه غېږه، خو د وحشت او ویرې تاریخ هم له ځانه سره لري. هلته چې یو پلار د خپلې خاورې د مینې په بدل کې خپل خوږ ژوند له لاسه ورکړ، او یو ماشوم چې لا یې د پلار توده غېږه نه وه هېره کړې، د یتیمۍ ترخې او زړه پوږنونکې شېبې ته وسپارل شو. د جنګ معنا نه پیژنده، خو د جګړې لمبه یې د ژوند لمنې ته ورسېده. د وسلو ټک نه و اورېدلی، خو د بمونو غږ یې د ماشومتوب نغمه خفه کړه. د پلار د قدمونو شور ته غوږ نیولی و، خو نن د غره له شنو لمنو د چوپتیا سلګۍ راپورته کېږي. دا یوازې د یو یتیم کیسه نه ده، دا د هغو زرګونو ماشومانو چیغه ده چې د اشغالګرو د ظلم او وحشت تاوان په خپلو اوږو وړي. راځئ چې د دې ماشوم مسعود د زړه درد واورو او د نړۍ د وجدان د غوږونو دروازې ور وټکوو.